دیگه از دیگه هیچ ما مقدر کس نداشتیم که پشتش بگرده. 1.5 سال میشه که در ایران زنده و مردش گم است. بیماریم لغایم مرکه می سر خطلی و دیر یو او همدارنګه د سرطان په ناروغۍ اخته د دغې سره څو د کلي یو غریب بیګا له لوږې مړ شو. سحر هر خان چغې وهل چې کفن زه راوړم. سلامونه او نیکې هیلې د آزاد افغانستان قدرمندو لیدونکو. هیله ده چې روغ جوړ صحت او صحتمند به اوسئ. یو ځل بیا مصطفی محمدي له خپلو ګرانو همکارانو سره راغلی یم نن د کابل ښار مکرویان یاول سیمې ته. نننۍ خپرونه مې ځانګړې کړې ده د کومک او همکارۍ برخې ته. په دغه برخه کې زموږ سره یو میرمن چې ډیر زیات فامیلي مشکلات او همدارنګه د سرطان په ناروغۍ اخته د دغې سره څو یتیمان دي او دا چې نور څه حال څه ده د نوموړې میرمنې له خولې څخه به یې واورئ او غواړم چې مننه وکړم زموږ هغه دوستانو سره چې کومک یې کړی ده او زموږ دغه برنامه یې مخته وړې ده. محترم صابر مجروح، سلیمان ابراهیمي، عبدالمنان رستم، ډیره زیاته مننه. دا چې نور حال څه ده خپرونې سره پاتې شئ. خپرونه خاله ستړی مشي. های خدای دې بخښنه روغ لره خدای بد لره. څنګه یې؟ بخیر یې؟ خیر اوسې. څنګه یې خاله جانه صحت دې ښه ده؟ شکر الحمدلله صحت خو مې ښه نه دی بیماره یم دغه یم مرکه مې سر ته ختلې وه ډېره د یو کال کېږي اوس هم صحیح نه یم. نوم دې ووایه او څومره عمر لري؟ نوم مې فاطمه دی او عمر نه پوهېږم کې 505. یعنې 55 کاله. د کوم ولایت یې؟ زه د غزني یم. اصل زه د پاکستان یم. خاوند مې د غزني دی. زه دلته د زوی سره زندګي کوم.
ته د اصلا د پاکستان نه یې، دلته د واده شوې په غزني کې؟ خاوند مې غزني کې دی، سرخیل مې په غزني کې دی او زه دلته د زوی سره زندګي کوم. ډېرې پریشانه یم، هغه بیماره یم، هر څه یم، دلته راځم مدرسې خدمت کوم او دلته یم. نو څه وکړم، که څوک را سره کومک وکړي نو بس زیاته مننه او شکریه. څه مشکلات لري؟ څومره یتیمان درته غاړې دي که دا ووایې؟ یتیمان مې خو زیات دي، یو الله کې وجنۍ ده او 3 تنه نور دي او 5 مې خپل نوسیان دي او زوی مې یو د کاروبار نشته، څه نشته، څه وکړم، مجبور یم دلته راځم. بس خاله موږ هغه خلکو چې ته کومک کړی ده، مرسته کړې ده، هغه خلکو تاسو ته یو څه شی رالیږلی دي، نو موږ غواړو چې په هغې باندې تا دپاره سودا واخلو، څه شی چې ضرورت ولري، ژمی ده، یخ ده، نو ته به موږ سره لاړه شې، کوم هغه چې ته ضرورت لري هغه به موږ تا ته واخلو او خدای دې وکړي چې مشکلات دې حل شي. مننه، ډېره زیاته مننه. تاسو سره یم، خدای کومک وکړي، تاسو سره یم، په عمر کې خدای برکت واچوي او ډېر مننه کوم تاسو نه چې تاسو راغلي دلته د ما سره مزاحمت شولی او زما دغه کوئ، عزت کوئ، ما خدمت کوئ. تاسو د خدای عزت او خدمت وکړي. خیر اوسې، خیر اوسې، موږ سره ولاړ. دا جارو زه هم د خیر دغه هم صحیح دي، مشکل مې خو دونه حل کېږي، صحیح ده. دومره لار چې په پیاده راځې، موټر کې راځې؟ دغه سره دی، کله پیاده ځم، کله مې داسې څوک وي چې په پیسو باندې. مخکې مه ځه خاله جان، داسې وي چې په پیسو مې ثواب دپاره پورته کړي او کله کې دغه پیسې را سره نه وي نو بیا پیاده ځم، په خپو باندې ځم. دا یو کال مې وشو که په دې سر باندې نه پوهېږم چې مرقه ده یا سرطان دی، څه دي، دا سر عکس مې واخلې وګورئ، اوس مې دا یخطان نوي نوي راغلي، داسې پاک شوی و سر مې که بیخي د ماشومانو په شانته کې. بس مخکې مه ځه. نو دغه شان د مشکلات ته زیات دی، دونه مشکلات مې دی، اوس نه هېڅ شی نه لرو. یو زوی مې دی، هغه هم بېکاره، مخکې به کوو جمهوري کې څه دغه به یې کوو، کاروبار به یې کوو، اوس هغه هم بېکاره راته ناست دی، بچیان دي، خو په خپله پوهېږئ خوراکه، مرضي، ناجوړي، هر شي کې دغه مشکل زیات دی. نو زه دغه نشم کولی چې کور کې نه منظم خیال، کور کې هم ورځ تېرېږي، دلته هم تېرېږي، زه لاړ شم یو څه مفات راته وشي. وای شوې تاسو سره خدای ډېر زیات ښه وکړي، هر څه کې تاسو دا کومک کوي، هغوی سره دې هم خدای ښه وکړي، تاسو سره دې هم خدای وکړي، د ما سره دونه کومک وکړي، د ما سره دونه زیات دغه کوم مصروفه کړو، نو د دې وجې له خدای درکړي. او زه ته دا دعاګانې کوم چې هر ځای نو خدای مباد لره، خدای م جوړ لره، او زه به نور شم نه، ما خو نور دغه چاره نه کېږي، دوا به درته کوم.
سلام علیکم. علیکم سلام برادر، خوب هستی؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستی؟ خوب هستین بیادر کاراری؟ شکر الحمدلله خوب هستی؟ بیادر ما میخواستیم یک کمک سودا ازتون بگیریم، میشه همین نورخواه رو بر ما بگین؟ بله برادر چرا نه؟ آرد خوبش بوجیش چند است؟ خب آرد قزاق 1540 روپه. 1540 و روغن قوتیش چند است بوتلش؟ بوتل 5 لیتر میگیرین 400 روپه. 400 روپه. و لوبیا سیر چند است؟ لوبیا 740 تا 790 850 900 این نرخ. برنج سیله؟ برای سیله خوب سیله 650 روپه سرش. بوجیش میگیره 2000 2100 این چیزا میه. خیلی بیاین برای ما تا کنین این چیزا رو. یک ازم شاگردار میگم حاصل کنم براتون طول کنه. اینمی لوبیای لوگر است. این لوبیای غزنی اردوش خوب است. لوبیای مایدادانه است. غزنی است از غزنی؟ نه ای از لوگر است، اینیش از غزنی است. ایش از غزنی ایش از لوگر. بله. باز کدامش در پخته کردن خوبش است؟ تا پخته کردن اردوش خوب است، خب مایدادانه است، زود نرم میشه، لوبدار، بسیار خوبش است. ما کدامش بگیریم کدامش خوبش است؟ همین لوبیای لوگر را بگیریم، این خوبش است. خوب پخته میشه؟ درست، همین خوب پخته میشه، لوبدار آمد. و برنج کدامش خوبش است؟ برنج بریانی خوب پلاو میته، خوب وای هم داره. کدامش بریانی است؟ اینمی برنج بریانی ماست. او با چطور است پخت و پزش؟ پخت و پزش خوب پلاو میته، خوب وای هم داره. خوبیش هم است. قیمتش قدرمن لیدونکو لکه څرنګه هم چې تاسو ګورئ موږ راغللو دوکان ته او دلته غواړو چې دغه یتیمانو دپاره قلم و کتابچې هم واخلو. سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ خوب هستی بیادر؟ شکر فضل خدا. میشه برای ما مو قلم و کتابچه یا کتابچه چند رقم داری؟ کتابچه باش برات بکشم. دو رقم دارم لالا گلم، دو رقم است، 60 برگ و 40 برگ. 60 برگه و 40 برگه است. بله. خب بازی یا چطور است؟ کدامش خوبش است؟ خوبیشش خو اردوش تو چی است؟ فقط برگای 60 برگ از 20 افغانی است، 40 برگ از 10 افغانی است. قدرمن لیدونکو لکه څرنګه هم چې تاسو ګورئ
کتابچې او پنسل قلمونه مو واخیستل. اوس به هم لاړ شو لرګي به واخلو. خاله ځو به لرګي به واخلو بیا به ځو په خیر. سمه ده. سلام علیکم. تړه مشي جوړ په خیر کړم. جوړې په خیر. الحمدلله. موږ راغلي دلته لږ لرګي اخیستل. لرګي که راته ووایه چې من په څو دي خروار په څو دي؟ ولا دا خروار مونږ خرڅوو 1000 روپۍ دغه پوزداره او بې پوسته خرڅوو 11,000. پوزداره په 1000 او بې پوسته 11,000 او د توت لرګی 9,500 او د بادام او زردالو دي دا وروره قند 6,000. 6,000 نږدې نه وګورو. ارچا ته خواراش ورور دی خواراش. دا تا ویل چې کم یو ده؟ دا پوزداره بلود ده. دا 1000 روپۍ دي. د څو ده؟ 10,000 روپۍ پوزداره. بیا سوځي کم یو ښه بې پوسته هغه خو ښه لرګی ده نو. ښه لرګی ده. ښه د دغې نه به موږ ته وروره ټول کړي. دا 9,000 روپۍ خپله مونږ راوړو کونده. دا چې دلته ماته وو په هغه مزدور پیسې ورکوو. دلته کمبوتې راځي ماته 200 باندې 300 باندې مونږ ته 10,000 خپله غورځېږي. دکې وچوالی هم راځي پراخچه راځي هر شی پکې راځي که نه. دا چې مونږ خرڅوو سلکام 10,000 مثال چا سره به لږ څه مراعات وکړئ چې موږ خو د خاله دپاره اخلو. لږ مراعات وکړئ. والا د خاله لپاره چې اخلي وروره قنده تا ته بیا 200 کم کېږي. همدغه بسته خروار کې موږ ته 3,500 پاتې کېږي. ډېر نه پاتې کېږي. قیمتي د طالبان بند کړی ده که نه لرګي ټول ته معلوم ده. یعنې هغه آخري قیمت امداد او 200 کم 10,000. دا قلاچین هم دلته موږ لږ ارزانه ورکوو. قلاچین هم پښتنه وکړه رقم ګډوډي لرګی ده پکې هغه 10,000 کم نه ورکوي.
قدرمنو لیدونکو لکه سره کوم چې تاسو ګورئ موږ راغلو د خاله کور ته سودا مودا چې څه ورته اخیستې وه ټوله م راوړه تاسو په تصویر کې وکتل څه چې دوستانو کومک کړی و او کوم سودا چې موږ اخیستې وه هغه کور ته ویوړو څه په لرګۍ باندې لګیا یو او ورته یې خالي کوو قدرمندو لیدونکو لکه سره کوم چې تاسو ګورئ کومه سودا چې موږ د دې خاله دپاره اخیستې وه هغه مو راوړه ختم کړه اوس به موږ د خاله سره خبرې اترې ولرو زه خاله کوم یم بل ته ودرېږم څه مشکلات چې لري هغه به ټول وګورو کوشش وکړو چې ویډیو کې خلک ښې خاله جانې نور څه مشکلات لرئ تاسو څومره یتیمان خو تا راته ویل چې یتیمان هم لرم مدرسې ته لړځي مدرسې ته لړځي دغه کور کې چې تاسو اوسېږئ به دغه کور څومره کرا ورکوئ د دې 4 زره ورکوي نو دا ماته دا یوه کوټه راکړي دا دوی نور په خپله ورکوي او ما دغه دغه کې پیسې پیدا کړم دوی ته 1000 روپۍ ورکړم په دې کور کې په دې اتاق کې تاسو اوسېږئ دا کې زه پاتې کېږم دا نور د بچا دغه کول کړی دی دغه صاحب ولیکي یا یوه کوټه هلته ده هغې کې دغه پاتې کېږي او تاسو تداوی وای تاسو تکلیف لرئ یا تکلیف ضرور ډېر لري ولې نه لرو دا تکلیف ضرور وسم دوايي خلاصه ده د هغې پیسې نه لرم په سر مې چکر راځي او مشکل مې زړه مې ټکان کوي او لږ وخت مې داسې دغه کېږي څومره وخت کېږي دا تکلیف درته پیدا شوی ده خلاص شوی نه دی مشکل مې شته زیاتې خبرې وکړم یا زیات شور پاري نو داسې سر باندې مې څه دغه کېږي داسې غبرات را باندې راځي دا یو کال پوره کېږي یو کال کېږي چې تاسو ته دا تکلیف پیدا شوی یو کال دا تکلیف راته پیدا شو وختان مې هم توی شو دا سترګو مې دا ټول دغه شوي اوس لږ لږ راغله دا دوا برکت سر مې بېرته را دغه شو داسې بلکل وختان مې ساتي یا د دې خلکو نه کوم خلک چې زموږ او تاسو سرمایه داره دي که په داخل د وطن کې دي که خارج د وطن د دې نه څه غوښتنه لرئ چې تاسو سره کومک وکړي ولې نه لرو که د چا سره یو څوک کولی شي نو غریبانو سره کومک وکړي نو ګناه خو نه ده که زمونږ مشکل حل شي نو موږ ورته دوا کوو خدای به هم خوشحاله خدای به هم راضي
وایشي نو غریب بنده ته کې یو وخت مړی ورکړي نو هغه هم ډېره پیدا کوي نو دونه ماته کومک ورسېږي زه هم ډېره خوشحاله شم. او خاوند مو چیرته د خاوند په اړه نه لرم. وفات شوی ده؟ وفات شوی خاوند نه لرم. څومره وخت کېږي چې وفات شوی؟ تقریبا 15 کاله کېږي. د 15 کاله د دې کور سرپرستي ته کوي؟ د کور په سرپرستي زه کوم. د یتیمان ټول تا ته درته غاړه؟ ما سره دي. نو څه وکړم خو زه وایي زده مې نو غم یې که نه چې زه ژوندی یم زه یم که دوی ته یو شی پیدا کړم او راوړم او د دوی سره دغه وشي پیدا وشي. ماشومان دی د کار نشي کولی بل څه نشي کولی خو باته خو خبره په سړکو باندې ګورئ که نه که بوجانې ورسره یې ګرځي نو بیا رینجس راشي هغه یې پورته کړي نو هغې ته خو زه نه پرېږدم. زه هم نه که څه لږه ډېره پیدا شي او ما ته څوک څه کومک وکړي بیا به راوړم تاسو به هم وخورئ زه به هم وخورم. په دغه مدرسه کې چې تاسو هلته کار کوئ صفاکاري کوئ دغه ځای کې تاسو ته ماهانه د میاشتې څو روپۍ درته درکوي؟ میاشتې نه راکوي. د پنجشنبې مخکې به کېدي 600 1500 داسې کېدي 200 پورې اوس ډېر حد وکړي نو 300 350 روپۍ راته راکوي د پنجشنبې. بیا په دغه چې هغه ځای نه تاسو د هفتې تاسو ویل چې 400 500 600 افغانۍ بیا په دې باندې څه ګزاره کېږي؟ ګزاره کوم څه وکړم مجبوره کې نور څه نه یې چای وچه ډوډۍ وخورو چای وچه ډوډۍ وخورو او که نه وي نو بیا به څه وکړو چا سره جنګ وکړو ګدایي خو نشو کولی ګدایي خلک راغونډوي وړي او د خدای توبه توبه خدای بدکاري راباندې خدای نه کوي هغه ته هم خدای نه رسوي او دغه ناست د خدای اسرې ته خدای دربار ته ناست یو. خدای تعالی دې موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي خدای دې وکړي چې دغه کم لیدونکي چې زمونږ دي هغه خلک دیوادوال چې زمونږ په خارج کې دي که په داخل کې دي چې وسه یې رسیږي کومک وکړي او همکاري وکړي د خپلو بېوزلو هیوادوالو سره. د یتیمان که راته معرفي کړي کوم کوم دي؟ دی خوا راشه دوبیایي زه بیا خو خوب هستی بیادر؟ بله. نامت بگو. ریحان. ریحان جان چند سال هستی؟ 10 سال هستی. مکتب میری؟ به چند مکتب هستی؟ 5 6 چند نمره هستی؟ 3 باید اول میشتی. درس میخوانی؟ چی وعده روز درس میخوانی؟ معمو 1 ساعت 2 ساعت میشه باید درس بخوانی تا که بخیر اول نمره شوی. ما به خاطر شما قلم و کتابچه آوردیم که بخیر درسایتان بخواین. میخواید آینده چی شوی؟ دکتر شوی بخیر. باز ما بخیر مریض باشیم پیشت بیاییم دکتر باشیم. تو کدام پکایی را یاد نداری؟ خیلی نه. تو خدا مکتب شوخی نمی کنی؟ نه. خب این خوارک دیگه تست بیا بیا سلام علیکم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ نامکت؟ حسنا جان چند سال هستی؟ 6 چند؟ 6 سال هستی. 6 سال مکتب میری؟ نه. مکتب شامل دان نکرده؟ خب چطور هستی حسنا جان؟ اینجا مدرسه میری؟ خب در کدام سفاره هستی؟ الف ب هستی؟ خب ما بر شما قلم و کتابچه آوردیم بعد از این بخیر مکتب برین. ما اینجا بگی درس بخوان بخیر. اینو بر تو بودم باش. اینه دیگر بر تو بودم. این دیگه شما بگیرین این را بر همه مانده نباشی. زنده باش. خوب هستی؟ خوب است. نامک تا بگو. زینب جان چند سال است؟ 9 9 سال هستی مکتب میری؟
صنف چند مکتب هستی؟ صرف 4. صنف 4 مکتب هستی. خب مکتبا خو رخصت از سال در زمستان باز چه کورس چیز میری؟ در یک مدرسه میرم. در مدرسه میری. سفاری چندم است؟ سفاری در قاید هستم در دیگه 27. نه در دو یا 12 هستم. خب درس ها رو خب میخوای در آینده میخوای بر چی شوی؟ چی کدام دکتر شوی، انجینیر شوی، چی شوی بخیر؟ دکتر. خب دکتر شوی بخیر در آینده. خب خاله جان که آخر کې خلکو ته څه پیغام لري چې تاسو سره کومک وکړي او همکاري وکړي چې تاسو د دغه مشکلاتو نه خدای تعالی خلاص کړي؟ اوس ولې نغه درم خواست درم چې زمونږ سره کومک وکړي. مونږ بې کوره یو او مونږ شی نه لرو. دغه شان کومکو ته زمونږ ضرورت دی. که د ماشومانو لباسونه هم نه لرو، خپله هم خوراکه او ساخت پوخ نه لرو. خو دو سره تاسو سره خدای ښه وکړي چې زمونږ دپاره دونه کومک وکړو، دونه د هم را سره وکړو، مننه کوو. خو هر مشکل دی نو د پیسو زیات مشکل لرو. که وخته کرایه شي کرایه نه لرو، وخت کې د بیلې راشي پیسې نه لرو، د اوبو راشي اوبو بیل پیسې نه لرو، د مرضي نه جوړي نه لرو. هر مشکل دی را سره. تاسو د موږ سره دونه کومک کدرئ خو را سره وکړئ او خدای پاک نه دغه کوو که تاسو د موږ سره کومک وکړئ د خیر سره. خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین جان جور بخیر؟ سلام. بخیر باشین. شما مادر امی طفل هستین؟ بله مادر امی طفل هستم. 5 طفل دارم. امی طفلکای خوردم از خردترینم 6 سال است. 6 سال هستن. شما بگین از زبان خاله شنیدیم که پدری از یا گم شده یا جای رفته، از زبان شما بشنویم. ایران رفته بود دیگه. در ایران که رفت گفت میرم مسافری، جا کار بار نبود. 1.5 سال میشه که در ایران دیگه. پس معلوماتش نشد به ما، نه زنگ زدیم نه دیگه زد دیگه. ما مقدر کس نداشتیم که پشتش بگرده. 1.5 سال میشه که در ایران زنده و مردش گم است. 5 سال گفتین میشه که گم است؟ نه 1.5 سال. 1.5 سال میشه که گم است. هیچ درک ازش نشد؟ نه هیچ درک نداریم ازش. کل سرپرستی خانه به دوش خاله است؟ خاله میکنه. کل سرپرستی ما دست خاله است. دیگه کدام آید چیزی نداره؟ نه دیگه هیچ آید نداریم. یک آید اینمی یک گان جایی که مکرویان بلاکا کی برم بگو یک کالاشویی یا که میریم کالاشویی میکنیم. دیگه هیچ آید نداریم. شما خودتان کالاشویی میکنید؟ بله. خب شما چی خواسته دارین از وطنهای ما که بر شما کمک کنه؟ من میخواسته دارم از وطنهای ما که کمک کنن که اولادایم در یک جای برسن و نداریم در خانه چیز نمیشه. به حساب در یک کالوشی و در هفته 500 به هیچ خرچ خانه ما پول. خدا مهربان است که بخیر پیدا شوه، پدر یزیان بخیر پیدا شوه، مشکلات زندگی بخیر حل شوه. تشکر. زنده باشیم. از این مردم خواست دارم که کدام کمک کنن اولادایم در یک جای برسه. خالم خودش مریض است، امیاش تکیده 1.5 سال 1 سال میشه که مریضی در جانش آمد که هیچ مرضش نفهمیدیم. پیسه هم نداشتیم که ما میرفتیم در جای علاجش میکردیم. دیگه اینمی زندگی ماست. کس که ما هم کاری میکنه خوبی میکنه. خداوند خیر بتشانه و شما رو خیر بده که بر ما کم سودا آوردین، کمک آوردین. یک جهان تشکر میکنم ازتان. بخیر باشین. قدرمن لیدونکو که سره کوم چې تاسو وکتل زمونږ په دې وطن کې ډیر خلک په مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو الله دې وکړي چې دغه مشکلات حل شي او یو ښه خوشاله ژوند ولري. که تاسو هم چیرته غواړئ چې زمونږ سره مرسته وکوي چې موږ د دغسې خلکو لاسنیوی وکړو، نو دغه کوم نمبرونه چې تاسو ته په سکرین ښکاري دغه نمبرو سره تماس ونیسئ. تر بیا یو بلې خپرونې الله مو مل شه. ښاد